علي او بلال د وړوکوالي ډېر نږدې ملګري وو. هغوی به هر خوشحالي او غم په یو ځای شریکول. خو یوه وړوکې غلطفهمي د دوی ترمنځ پیدا شوه. یوه ورځ د یوې خبرې د وجې نه لانجه جوړه شوه او دواړو د یو بل سره خبرې بندې کړې وي. وخت تیریدل خو د زړونو خفګان لا هم کم نشو. د اختر ورځ را رسیدل. هر ځای خوشحالي وه. خلک یو بل ته غېږه ورکولې. خو د علي او بلال په زړونو کې خفګان وو. د علي مور هغه ته وویل چې د اختر اصلي پیغام مینه او بخښنه ده. بل خواته بلال هم په خپل زړه کې پښیماني احساسوله چې هغه یو رښتینی ملګری د لاسه ورکړی دی. په آخر کې د اختر د مونځ وروسته علي اراده وکړه او د بلال کور ته لاړو. کله چې دروازه کولا وشوه دواړو ملاقات وکړو. لږ وخت خاموشي وه. بیا علي وویل ما وبخه. د بلال سترګو کې اوښکې راغلي وي. هغه سمدستي علي غېږ کې ونیو او وویل ته هم ما وبخه. په دې طریقه د اختر خوشحالیو د هغوی ناراضګي ختمه کړه. دا قصه موږ ته ښایي چې خفګان او ضد تعلق خرابوي، خو بخښنه او مینه تعلق سره یو ځای کوي.